سلامونه او مینه قدرمنو موږ او تاسې تل انسانان یو انسانان ټول یو رقم دي خو په موږ او تاسې کې یو عیب لیدل کېږي هغه دا دی چې تل د بل عیبونه ګورو خپل ډېر غټ غټ عیبونه او ډېر غټ غټ جرمونه او خطاوي دي چې موږ او تاسې کوو لیکن د هغې په کیسې کې نه یو او د بل په مخ باندې چې وړوکی داغ وګورو چې شمال راوړی په ده باندې لګېدلی هغه ګورو زه ډېر خواشینی کېږم په دې باندې چې زموږ او ستاسو هغه دیندارې طبقه چې هغه دیندارې دي 5 وخته مونځ کوي د قرآن تلاوت کوي ثوابي او فرضي روژې او نفلي روژې او داسې نور او په هغې کې دغه مرض وي چې هغه په نورو باندې ډېر تورونه لګوي ان تر دې چې د ایمان نه اخلاصوي حالانکې دا زموږ او ستاسو کار نه دی چا چې کلمه وویله څوک چې 5 وخته مونځ کوي څوک چې روژه نیسي څوک چې زکات ورکوي او څوک چې د الله په ذات باندې دغسې ایمان لري څنګه چې الله ویلي هغه مسلمان دی ته د دې ذمه دار نه یې چې ته د هغه پټ غیبونه ولټئ نو په مونږ کې دغه کارونه ډېر بد دي زه تل هغه خبره کوم چې تجربه یې راته حاصله شوي ما داسې کسان ولیدل چې ما ته کافر وایي او 5 وخته مونځ کوي نو زه تل دا خبره کوم چې منځونه روژې زکاتونه حجونه صدقې نفلونه تهجد ذکرونه د قرآن تلاوتونه یو په بل مه خرڅوئ دا د ځان دپاره دي دا ستا او د خدای ترمنځ معامله ده دا د خدای دپاره عبادتونه کوي او د خدای پاک نه د لوړو درجو امیدونه ساتي موږ او تاسې به یو د بل نه د ښه اخلاقو د ښو مرستو د ښه انسانیت د تلو راتلو د ناستې پاستې پوښتنه کوو د دې احسان یو په بل وکئ د ښو منځونو د تلاوتونو احسان یو په بل مه کوئ دا خو خدای ته کوئ او د خدای نه درجې غواړي د ما نه د هغه شي پوښتنه وکړه چې د ما سره د کړي یعنې د ښه سلام د ښه خندا د ښه مینې او دا چې مخامد خندا او وروسته راپسې د کافر خبرې کوي رور مې نه رحمان بابا ویلی وي تو لعنت دی په دا هسې منصفه شه چې د حق نه و باطلو ته ګذر او که چا طلب د انصاف په لاس کې درکړه خپل تور کوټی او د بل سپین اس په برابر کې نو دغه خویونه چې دي زه یې ځکه وایم کنې زما یې په څه چې زه در باندې خفه کېږم او مؤمنان چې دي خپلو کې ورونه دي باید یو بل ته د حق لاره وښیي سمه مستقیمه لاره وښیي دا کارونه مه کوئ دا غیبتونه دا تهمتونه دا بهتانونه دا منافقتونه دا چې دي بد دي دا د دوزخ د کندو اعمال دي او د جنت د باغونو اعمال چې دي هغه خو صفتونه دي هغه یو بل ته ښه لاره ښودل دي د حق لاره ښودل دي حق خبرې کول دي یو بل سره مرستې کول دي یو بل ته سمه لار ښودل دي او داسې نور آباد اوسئ ژوندي اوسئ یو د بل ملګرتیا وکئ خو په حقه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته